صباح خیر قربانی څنګه تخی جوړ څنګه خې او خیم تخی څنګه نایکا ما خیال نن دې جوړ ډیر سکلی دي تام د ټوګو سمانا اسی یو تاسو تر نه کومه استا کمپیوټر خوښتي هغه د خدو د میک اپ هغه ته چې سکي هغه یو مانا د دوانو د خوده بي خو بنیادو باسي مانا ولې انا دې پودر مونږ تبا کړو د میک اپ دې پودر خزي تبا کړو مانا خازه مړه دا پرې د وخو روان چرته زما خودکشي کوم مانا کمزه خودکشي کې مانا د ریل ګاډي د پاسه لکه خلک د ریل ګاډي لاندې خودکشي کوي ته په لپاسه خودکشي کوي لاندې ته خلک خوږیږي کنه مانا او دا روټۍ په دې روټۍ باندې سکه که ګاډی لیټ شي نو ډوډۍ به دې نیکه راوړي مانا نو دا راته ووایه دا ته را خودکشي ولیکې دا مانا د بجلۍ والا د بیل د لاسه د بیل د لاسه او کنه یاره ولې بیل باندې زیات راغلی دی او کنه نه یک شپږ زره پنځه او یا اتانې بیل راپسې راغلی دی مړه نو بجلۍ به دې زیاته سوځولي که نو ځکه خو را باندې بیل زیات راغلی دی خسته مې د جومات نه نوی راوړندې سر له مېنه له رابغوله ولې زمونږ کره د وړو میله سو زماړه داسې مازغه خراب دی زه درنه لاړم اوس پورې چېرته خراب کړم په 302 کیس کې به چېرته لاړ شم زماړه لکه ګوله پیته خو چېرته ورک شوی نه یاره یاره نه یم ما خو وې ته به مړې نه ژوندی یم د خیر زه شکر ده چې ومې لیدې لکه خدای دې غرق مه کړه که تا ما ته قصه هم په نیمګړې کې پرېښودو زه پسې وګرځېدم هغه بیل څه چل شوی بیل ولې سیوا راغلی مړه دا د ولاړې خبرې نه دي مړه ته راشه زه دې پوه کړم مړه راځه ته راځه اخر پتا پسې دا بیل ولې سیوا راغی را بله ورځ د منډاینې را روانوم یو څلور تش کارټونه مې واغېستل د فروټو زما د خوله د فروټ د خوراک ته مړه نه 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 تش کریټونه دې واغستو که نو دا مطلب دی تش کریټونه او تش کارټونه مې را واغېستل نو اخر د څه دپاره مړه ما ویل چېرته کونترې مونترې به پکې ساتو نو کونترې به پکې ساتې او که نسې به مړه د چرګو کار مې پرېښودو ولې دې پرېښودو مړه چټ تاوان و پکې نو څه وکړو یاره نه هغه چرګې را باندې هم خبر شوي دي چې کلي ته ورښکاره شم چې ټک ټک شروع وکړي او کلی به را باندې ټول خبر کړي مړه ها چرګې مې یا نیولي یا نه نیولي او خلک مې دا خره په شانتې وټاکئ مړه او دا ځینې مسلمانان پکې وایي پرون یې پنځه هم پټې کړي دي نو ځکه مې د کونټرو دا کار شروع کړو که ما ویل څوک را باندې غلا شک کوي نو زه به ورته وایم چې دا زما د نوښاري کونټر د ځان سره راوستې ده نو دا دې ښه وکړو خو د بجلۍ دا بیل سره دې څه چل وکړو خو واوړه که نه نو ما چې اتش کرټونه راوړل نو په دیوال کې مې کمتر ولګول ښه نو بیا لاره یو میټر ریډر تېرېدو ها دفتر ته لاړم نو په بیل کې راپسې ولیکل چې ستاسو کره 4 ایر کنډیشن دي نو بیا ورته لاړم مینتزاري مې ورته وکړه چې زه غریب سړی یم زموږ کره ایر کنډیشن کم دي ښه ما ورته وی چې کرټونه مې په دیوال کې لګولي ایر کنډیشن کم دي چې دا بیل به په تاسو پسې هره میاشت راځي 6,815 روپۍ ټیکس دا ولې اوس کمپیوټر ته ختله نو ځکه نو اوس په څه کې اوس په څه کومه خو د دې خلکو نه به غلا کومه نو غلا به کې
نو ستا نه خو غلا نه کوم نو ته خو ځان سپېرئ مړه سپېرله خو ما به کوم او بجلۍ ته به اوس کونډۍ اچومه غلا خو به کوې خو چې اوس دې بجلۍ ونه سي که نیسي نو غټ غټ کارخانهدان به نیسي مړه په مونږ کې خو ځانه وینه نشته مړه مړه دې پوډر مونږ تباه کړو او دې پنځه اویا تانې ده او او که نه که او که نه نه دې به راباندې هم خبر شي شروع کو نو ما ویل چې که شکر باندې د غلا څه کړه څلور ایر کنډیشن په ایر کنډیشن دی بس تر ته لاړم نو ته ما ته وي په بل کې که نیسي نو غټ غټ کارخانه